دا لور او دا خیر سه لو د جوارو په لو مو شروع وکړه. کله چې مې جوارو په لو شروع کړه په دې ټایم کې زه یوازې وم. غوښتل مې ولاګز جوړ کړم خو په دې ټایم کې ما سره څوک ونه او نه را سره سټین و. نو یو جوګاړ مې وکړ. د پښتنو خو څه کار وي جوګاړ، دې ته تاسو ګورئ دې ته جوګاړ وایي. ټانټې نه مې دغه سټینډ جوړ کړو او ځان ته مې موبایل فټ کړو او لو مې شروع وکړو. دې نه علاوه داسې کې د مطلب مرغۍ هم د خپلو د خفګان چې کوم دی هغو اظهار راسه کاوه. مرغۍ راته ناستې وې په یو ځای باندې کېناستې به تاسو ته ښکارېږي چې دغه مرغو دغه کلیپ مې هم پکې راغستلی دی. د خفګان احساس به یې راسره شریکاوه چې زمونږ نه مو ځای خالي کړو. بل طرف ته وږو هم موږ ته خندا کوله چې یاره دا خندا نه بلکې ژړا یې هم کوله ځکه چې هغه مو ریبل. خو له بده مرغه دغه کوم دغه چې کوم و مطلب کوم ملګری به دغه ځای کې تاسو ولیدو دا یو ګاونډي و چې یو شاټ سلام یې راباندې واچوه. سلام یې څه په دې ډول وویل چې ویل چې ګاونډي ښه چارې. نو په د ښه چارې په جواب کې ما هېڅ هم ونه ویل خو بیا هر حال دغه جوارو په دې خفه کړی وم چې یاره یو خو طوفان راغلی و. نو الله د لورې دی خو طوفان داسې کار کړی دی چې مکمل پاخه جوار او د ویښ نه اچولي. تاسو ته ښکارېږي چې مکمل ګډوډ دي. خو بیا هم د الله په هر کار باندې موږ راضي یو. کوشش کوو چې د الله نه ټول عمر چې کوم دی شکرګزار اوسو. که په موږ باندې غم راولي که موږ باندې مصیبت راولي ځکه چې موږ د هغه بندګان یو او د هغه بندګي کوو. نو موږ له پکار ده چې د الله تعالی په هر کار باندې چې هغه زموږ دپاره په ګټه تمامېږي. ځکه چې دا طوفان به کېدای شي چې زموږ بل څه نقصان کېده بل څه چل به کېده هغه په بحث موږ ته دغه معمولي شی تکلیف محسوس شو. بل خوا ګرمي هم ډېره زیاته تاسو ته ښکاري چې ما باندې نوې کپړې لمدې شوي دي دغه لږ ټایم کې. خو بیا هم ما کوشش کوو چې زر زر دغه ویلاګ راټول کړم. بیا مې چې لږه دمه شانې وکړله نو په ویلاګ مې بیا شروع وکړله. تاسو ته ښکارېږي چې په دې کې د چا خبره هغه زیړ مازدیګر دی نور هم غرونو ته پرېوتی دی. خو ما هغه خپل چې کوم دغه دی هغه جاري ساتم. ما وایه چې نه دا ځای دی دا به ختمومه او هغه خود اعتمادي مې په ځان کې راوستله. که تاسو هم په ځان کې خود اعتمادي راولئ نو دا یو داسې مه ګڼئ که چې دا یو دوه دېرش څلور الفاظ دي او د دې نه چې کوم دی کومه ګټه نه کړي. خود اعتمادي چې کوم دی دا انتهایي ډېر ضروري شی دی خاص کر نوجوانانو لپاره او هغه چا دپاره چې مطلب یو څه کولی شي نو هغه به په ځان کې خود اعتمادي راولي. خود اعتمادي دې ته وایي. د هغې لنډه تشریح تاسو سره زده وکړم چې ما غوښتل اوس لکه دغه ځای کې زه ما ډېره ګرمي هم راغلې ده. غوښتل مې چې یاره دا پټی چې کوم دی هغه زه کوشش وکړم نو ماښام له چې کوم دی دغه ځای ختمولی شم. نو په ځان مې چې کوم دی کله د پټي یو سر له ځمه کله بل سر له ځمه تږی شوی هم وم. خو اوبه چې کوم دی زما نه دغه ونو سایډ ته پرتې وې او هغې له هم نه ورتلم. دغه مې دا مقصد مې دا و چې د ماښام نه مخکې زه دا لو ختم کړم. بل خوا چې کوم دی ګرمۍ په ما باندې داسې زور را لګولی او مرغو هم دومره دغه راځئ سندرې غږولې چې تاسو ته ښکارېږي چې یو خوا ځي یو بل خوا ځي. خو ما په هغو باندې څه غم غرض نه کوم. د خپل کار سره مې کار و. خود اعتمادي په حوالې سره مې تاسو سره یو الفاظ شریک کړه. خود اعتمادي دې ته وایي چې خپلو خبرو له خود اعتمادي په باره کې راشم. خود اعتمادي دې ته وایي چې ځان کې یو څوک خود اعتمادي راولي. مطلب هغه څوک هم په یو کار کې یو هنر لري یو چې کوم دی هنرمند وي. هر هغه کار چې هغه په خپل کار کې هغه پوهېږي نو هغه کار چې هغه کوي نو هغه کې به خود اعتمادي ځان کې راولي هله به کامیابېږي. که چېرې هغه خود اعتمادي په ځان کې نه راولي په هغه کار کې به ټول عمر ناکام وي. دغلته کې مطلب دا خو زما هنر نه دی چې دا لو کول یا خو دا خو زما مجبوري شانتې شوله. دا مطلب بل څوک مې راوستلی ولا نه شو. نو داسې ده چې دا ما په ځان کې خود اعتمادي وه. خو ما ویل چې دا خو ګران کار دی دا پرېوتي دي او دا چې کوم دی دا به دوه درې کسان مزدوران او دا چې کوم دی یوازې کېږي هم نه. نو خود اعتمادي مې په ځان کې پیدا کړله. کوشش مې کوو چې دا زه اوس وکړم او په دې ټیم یې وکړم. که الله صحت راکړی دی نو بل له هم صحت ورکړی بل بیا هم ریبي. خو زه په ځان کې دا خود اعتمادي پیدا کوم چې آیا دا زه کولی شم که نه شم. خو بیا هم مې هم خود اعتمادي په ځان کې پیدا کړله. موبایل مې ځان ته فټ کړو او په هغه کوم هغه د پښتنو هغه جوګاړ مې وکړه او چې کوم دی په لو مو شروع وکړه. چې کله مو په لو دغه شروع کړي نو تاسو ته ښکارېږي چې بیا هغه اخرنی ویلاګ زه تاسو سره دا شریکوم چې دغه ځای ما ختم کړو. لږ ځای شانې راته پاتې دی چې دغه مرغۍ پکې صرف ناسته ده. نو ما وغوښتل چې دا مرغۍ په خپل طبیعت باندې پاڅېږي. خیر دی که زه پرې ورځم نو دی دغه نه لوته پندوز اوچتۍ او چې کوم ده ته څه میلاوېږي مطلب په دې دغه کې نو هغه ځان سره خوري هم را غوټه کېږي پرې هم او لږه دمه شانې مې وکړله. بیا ما ویل چې دا مرغۍ به هم خوشحاله شي ما سره هم احساس و. نو راشم ما ویل چې زه به هسې دا موبایل تاو راتاو کړم او دلته به چې کوم دی دا مرغۍ به پکې لږه سیل سپا هم وکړي که چېرته پکې څه خوراک درته میلاو شي. ماښامې و نور هم په پرېوتو او ما لږه څه شاټ شانې دمه هم وکړله
نو بیا مې تېر چاپېره دغه موبایل تاو راتاو کړ، ما چې ملګرو ته پته ولګي چې یاره پټی داسې نه کوي چې دغه لږ معمولي ځای ښه غټ پټی دی. نور په پرېوتو دی او تاسو ته ښکارېږي چې دغه لږ شانې ځای ما ته پاتې دی. خو بیا هم دغه جوار تاسو ته ښکارېږي چې دا هم په خفګان دي، راته مطلب سرونه یې ښکاري، په خندا او په ژړا دواړو کې دي. ویډیو که تاسو سره څنګه ولګېده کمنټ کې به